وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی خپل لوزونه پوره کړئ. احلت لكم بهیمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. تاسو لپاره انعام ساروی حلال کړی شوي دي سوا له هغو نه چې تاسو ته به ولوستې شي په دې حال کې چې تاسو د احرام په حالت کې ښکار لره حلال ګڼونکي نه یې. بېشکه الله فیصله کوي د څه چې اراده وکړي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو د الله د شاعرو یعنی د دین د نښو بې حرمتي مه کوئ او نه د عزتمند د میاشتې او نه د حرم د قربانۍ او نه د حرم د غاړکۍ والا څاروو او نه عزتمند کور ته د اراده لرونکو خلقو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. چې د خپل رب فضل او رضامندي لټوي او کله چې تاسو حلال یعنی بے احرام شئ نو بیا تاسو ښکار کوئ. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. او لکم قوم سره بغض د تاسو زیاتی کولو ته راپورته نه کړي له دې وجې چې تاسو یې له مسجد حرام نه منع کړي وئ او تاسو له یو بل سره په نیکۍ او پرهیزګارۍ کې مدد کوئ او د ګناه او ظلم په کار کې د یو بل مدد مه کوئ. واتقوا الله ان الله شدید العقاب. او له الله نه ویریږئ بېشکه الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. پر تاسو باندې حرام کړی شوی د مرداره او وینا او د خنزیر غوښه او هغه چې په هغه د غیر الله لپاره آواز شوی وي او مړی خپه کړی شوی یعنی زندی شوی څاروی او په کوتک وهل شوی او له بره راغورځېدلی او په ښکر وهل شوی. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. او هغه چې لیوان یې مات کړي سوا له هغه څاروي نه چې تاسو یې حلال کړئ او حرام دي هغه څاروي چې په استانو یعنی درګاګانو باندې ذبح کړی شي او دا چې تاسو په غشو سره قسمت معلوموئ دغه ټول کارونه فسق او نافرمانی دي. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. نن ورځ کافر شوي خلک ستاسو د دین له ختمولو نه ناامیده شول نو تاسو له دوی نه مه ویریږئ او له ما نه ویریږئ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نن ورځ ما تاسو لپاره ستاسو دین مکمل کړو او پر تاسو باندې مې خپل نعمتونه تمام کړل او ما تاسو لپاره اسلام د دین په توګه خوښ کړو. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نو څوک چې په سخت لوږه کې مجبور شو په دې حال کې چې ګناه ته مایل کیدونکی نه وي بیا نو یقینا الله ډیر بخښونکی بې حده مهربان دی. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات.
دوی له تانه تپوس کوي چې د دوی لپاره څه حلال کړی شوي دي. ته ورته ووایه تاسو لپاره پاکیزه څیزونه حلال کړی شوي دي. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. او هغه ښکار د ښکاري حیواناتو چې تاسو تربیه کړي وي چې ښکاري جوړونکي یې چې تاسو دوی ته له هغه علمه نه ښودنه کوئ چې الله تاسو ته ښودلی دی. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نو تاسو خورئ له هغه ښکار نه چې دغو ښکاري حیواناتو تاسو لپاره نیولی وي او تاسو په هغه د الله نوم یادوئ او له الله نه ویریږئ. بېشکه الله ډېر زر حساب کوونکی دی. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نن ورځ تاسو لپاره پاکیزه څیزونه حلال کړی شول او د هغه کسانو ذبیحه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی تاسو لپاره حلاله ده او ستاسو طعام د هغوی لپاره حلال دی. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. او تاسو لپاره حلال دي پاکلمنې مؤمنې ښځې او پاکلمنې ښځې له هغو خلکو ځنې چې هغوی ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی. اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. کله چې تاسو دغو ښځو ته د هغوی مهرونه ورکړئ چې عفت غوښتونکي یئ، بدکاري کوونکي نه یئ او نه په پټه سره یاران نیونکي یئ. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. او څوک چې له ایمان نه انکار وکړي نو یقینا د هغه عمل برباد شو او هغه به په آخرت کې له تاوانیانو څخه وي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، کله چې تاسو لمانځه ته پاسېږئ نو تاسو خپل مخونه او خپل لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ او د خپلو سرونو مسح وکړئ او تر ګیټو یعنی خنګرو پورې خپلې پښې ووینځئ. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. او کچری تاسو د جنابت په حالت کې نو ځان ښه پاک کړئ یعنی غسل وکړئ. او کچری تاسو بیماران یئ یا په سفر کې یئ یا په تاسو کې کوم یو له اودسماتي نه راغی یا تاسو له خپلو ښځو سره کوروالی وکړئ. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بیا تاسو اوبه ونه موندلې نو د پاکې ځمکې مخ ته قصد وکړئ یعنی تیمم وکړئ. نو خپل مخونه او خپل لاسونه تر مړوندونو پورې په دې خاورې شګې سره مسح کړئ. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله اراده نه لري چې پر تاسو باندې څه حرج یعنی سختی راولي او لیکن غواړي چې تاسو ښه پاک کړي او پر تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کړي د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. او تاسو د الله نعمتونه یاد کړئ چې پر تاسو باندې شوي دي او د هغه پخه وعده یاد کړئ چې له تاسو سره یې مضبوطه کړې وه. کله چې تاسو ویل مونږ واورېدل او مونږ اطاعت وکړو او تاسو له الله نه ویریږئ. ان الله علیم بذات الصدور.
بېشکه الله د سینو په خبرو باندې هم عالم دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو د الله لپاره په حق باندې مضبوط ولاړ اوسئ چې په انصاف سره ګواهي کوونکي یئ او د یو قوم بغض د تاسو دې ته راپورته نه کړي چې تاسو عدل ونه کړئ. عدل کوئ، دا تقوا ته ډیر نږدې دی. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. او له الله نه ویریږئ، بېشکه الله ښه خبر دی په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله له هغو کسانو سره وعده کړې ده چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي چې د هغوی لپاره بخښنه او ډیر لوی اجر دی. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي، دغه خلک د اور واله دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو د الله هغه نعمتونه یاد کړئ چې پر تاسو باندې شوي دي. کله چې څه خلکو اراده وکړه چې تاسو ته خپل لاسونه دروږده کړي، نو هغه الله د هغوی لاسونه له تاسو بند کړل. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. او له الله نه ویریږئ او لازم ده چې مؤمنان خاص په الله باندې توکل وکړي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. او یقینا الله له بني اسرائیلو نه پخه وعده اخیستې وه او موږ په دوی کې 12 تنه مشران مقرر کړل او الله وفرمایل بېشکه زه له تاسو سره یم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. یقینا کچری تاسو لمونځ قایم وساتئ او زکات ادا کړئ او زما پر رسولانو ایمان راوړئ او تاسو د هغوی مدد وکړئ او تاسو الله ته ډیر ښکلی قرض ورکړئ. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نو خامخا لازمن به زه له تاسو څخه ستاسو ګناهونه ختم کړم او خامخا لازمن به تاسو داسې جنتونو ته ننباسم چې د هغو له لاندې ولې بهیږي. نو په تاسو کې چې چا له دې نه وروسته کفر وکړ، نو یقینا هغه له نیغې لارې نه بېلارې شو. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نو د خپل کلکې وعدې د ماتولو په سبب مونږ پر دوی لعنت وکړ او مونږ د دوی زړونه سخت کړل. دوی د تورات کلمې له خپلو ځایونو نه اړوي او دوی ته چې څه نصیحت شوی و د هغه لویه حصه یې هیره کړله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. او ته به همیشه د دوی په څه خیانت باندې آګاه کېږي، مګر په دوی کې ډېر لږ خلک داسې نه دي. نو ته دوی ته معافي کوه او تیریږه، بېشکه الله نیکي کوونکي خوښوي.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. او له هغو کسانو څخه چې وایي بېشکه موږ نصرانیان یو، موږ له دوی نه پخه واده اخیستې وه، نو دوی ته چې د څه نصیحت ورکړی شوی و د هغه لویه برخه یې هیره کړله، نو موږ د دوی په منځ کې د قیامت د ورځې پورې دښمني او کینه واچوله. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. او الله به زر دوی په هغو عملونو خبر کړي چې دوی به کول. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اهل کتابو، یقینا تاسو ته زمونږ رسول راغلی دی چې تاسو ته ډیر هغه څیزونه بیانوي چې تاسو به له کتابه پټول او له ډیرو څخه تیریږي. یقینا تاسو ته د الله له جانبه رڼا او روښانه کتاب راغلی دی. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. چې په د سره الله د سلامتۍ د لارو هدایت کوي هغه چاته چې د هغه الله د رضا تابع وي او هغه په خپل حکم سره دوی لره له تیارو نه رڼا ته راوباسي او دوی ته د نیغې لارې هدایت کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. یقینا هغه کسان کافر شول چې هغوی ویل بېشکه الله همدا د مریم زوی مسیح دی. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ته ورته ووایه د الله په وړاندې به څوک د څه شي اختیار ولري که هغه اراده وکړي چې د مریم زوی مسیح او د هغه مور او څوک چې په ځمکه کې دي هغه ټول هلاک کړي. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. او خاص د الله لپاره د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ده او د هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي هغه چې څه وغواړي پیدا کوي او الله پر هر شي باندې ښه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. او يهوديانو او نصرانيانو وویل موږ د الله زامن او د هغه دوستان یو. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ته ورته ووایه نو بیا ولې هغه تاسو ته ستاسو د ګناهونو په وجه عذاب درکوي بلکې تاسو د هغه په مخلوقاتو کې انسانان یئ. هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي عذاب ورکوي. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. او خاص د الله لپاره د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ده او د هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي او خاص د هغه په طرف ورتلل دي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. اے اهل کتابو یقینا تاسو ته زمونږ رسول د رسولانو له وقفې نه پس راغلی دی چې تاسو ته احکام بیانوي چې تاسو بیا دا ونه وایئ چې موږ ته خو نه څوک زیری ورکوونکی راغلی و او نه ویرونکی. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. نو دا دی چې بې له شکه تاسو ته زیری ورکوونکی او ویرونکی راغی او الله پر هر شي باندې ښه قادر دی.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. او کله چې موسی خپل قوم ته وویل اے قومه تاسو د الله نعمتونه یاد کړئ چې پر تاسو باندې شوي دي کله چې په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل او تاسو یې آزاد او خود مختاره کړئ. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. او تاسو ته هغه څه درکړل چې په عالمونو کې هیڅ چاته هم نه ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے زما قومه تاسو هغه پاک ځمکې ته داخل شئ چې الله تاسو لپاره لیکلې ده او په خپلو شاګانو بیرته مه ګرځئ ګنې نو تاوانیان بشئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. دوی وویل اے موسی بېشکه په دغه پاک ځمکه کې ډېر زورور خلک دي او بېشکه موږ به کله هم دغې ته داخل نشو تر هغه پورې چې دوی له هغې نه ووځي. نو که دوی له هغې نه ووتل نو بېشکه موږ هغې ته ننوتونکي یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ویل دوه سړو له هغو کسانو نه چې د الله نه ویرېدل او الله په هغو دواړو انعام کړی و تاسو په دوی باندې په دروازه کې حمله کوونکي داخل شئ. نو کله چې تاسو هغې ته ننوتئ نو بېشکه تاسو غالبه یئ. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. او تاسو خاص په الله باندې توکل وکړئ که چېرې تاسو مؤمنان یئ. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هغوی وویل اے موسی بېشکه موږ دې ښاریې ته له سره نه ننوځو هېڅکله هم څو پورې چې دوی په هغې کې وي نو ته او ستا رب لاړ شئ نو تاسو دواړه وجنګېږئ موږ به همدلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ویل موسی اے زما ربا بېشکه زه اختیار نه لرم مګر د خپل ځان او د خپل ورور نو ته زموږ په منځ کې او د فاسق یعنی ناپرمان قوم په منځ کې جدایي راوله. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ویل الله پس بېشکه هغه مقدسه ځمکه په دوی باندې 40 کاله بنده یعنی ممنوع ده چې دوی به په ځمکه کې حیران سرګردان ګرځي نو ته په فاسق یعنی ناپرمانه قوم باندې مه خفه کېږه. وما علينا